سلامونه درنو او قدرمنو لیدونکو سلطان محمود غزنوي آرامګاه یا زیارت دی یو ملګری سره مخامخ سوي د سره خبرې کوو. جوړ په خیر. جوړ په خیر برابر ښه خوشاله اوسې. ته ښه یې جوړ یې؟ شکر لته ښه. نوم دې څه دی ورور؟ نوم مې لطیف رحمان. لطیف رحمانه کوم ځای اوسېدونکی؟ د سروبي ولسوالۍ پکتیکا د سروبي ولسوالۍ. ښه پکتیکا څخه راغلی؟ هو پکتیکا څخه راغلی. کله راغلی؟ نن راغلی. نن راغلی. نو د اختر په میله باندې تفریح باندې راوتلی؟ هو د اختر په تفریح باندې راوتلی. دلته په زیارتونو ګرځېدلو. سلطان محمد زیارت ته راغللو. نو په غزني کې زیارتونه باندې وګرځېدلو. کوم جهانه ته ټولو هغه زیارتونو غونډ وغوښتل چې موږ پلرو نیکو یې د دغه زیارتونو تاریخ جمع راته کړی ده. دغو زیارتونو ته غونډو ته راغلو. بلکل. کله راغلي یاست؟ کور خو مو اوس فلحال په ولایت کې دلته لنډ هر وخت ته راځو. یو 3 او 4 جمعې مخکې م راغلي وو. اوس بیا راغللو. او دا درم څلورم وار دی چې دلته راځو. بلکل. او سلطان محمود غزنوي زیارت ته راتګ تا ته پخپله په څه معنا؟ دا خو یو تاریخي شخص و د افغانستان او یو ښه ولي سړی تېر سوی ده د افغانستان د خلکو لپاره. ما ته ډېر د خوښۍ احساس دغه جانب ته راځي. بلکل.
نو تا ویل چې موږ نږدې یو دلته هر اوس وخت فعل حال په شرنه کې ورته نږدې یو ولایت هم کور راغلی دی د یو څه وخت موقت وخت لپاره. تشکر خیر جوړ اوسئ. کور ودان. قدرمنو لیدونکو بیا هم په خیر راسئ. دا علمي سفر دا دی د افغانستان د تاریخ پلازمینې غزني ته راورسېدی او په کم ځای کې چې موږ ولاړ یو د سلطان محمود غزنوي زیارت دی. قرآنمل صاحب په دې باره کې یو څه راته ووایاست. لومړی خدای ته سلام وایو. خوښ یو چې ستاسې کارمندان زموږ سره په دې علمي سیر کې ملګري دي او دا یو علمي سیر چې دی دا یوازې د میلې دپاره نه بلکې د یو فرهنګي لاسته راوړنې او د فرهنګي کلتور د ودې د ورکولو او د اخیستلو دپاره ترسره کیږي. په آزاد او په اماتور ډول باندې دی، کوم وابستګي نشته ورسره. او دا چې اوس موږ د افغانستان د لرغوني تاریخ په یو پلازغولي کې قرار لرو چې دا د غزنه او یا اوسني غزني باستان منطقه د روضې سیمه یا د سلطان محمود غزنوي د مقبرې ترڅنګ قرار لرو. نو دا د خپلو علمي لاسته راوړنو یوه بېلګه بللی شو. سلطان محمود غزنوي چې د خپل خاندان په تسلسل کې د خپلې کورنۍ پنځم یا شپږم سلطان د سلاطینو څخه بلل کېږي، د نورو کورنۍ د سلطانانو څخه یا د واکمنو څخه متفاوت و. نوموړي د 999 میلادي کال څخه بیا تر 1010 میلادي کال پورې پوره 32 کاله د غزني د ساحې څخه تقریبا د بری صغیر افغانستان او د آمو د څنډو هغه ساحه او دوري په استا باندې تقریبا د سپینې بحیرې څخه لږ را دې خواته د اوسني ایران ته ساحو پورې همدا منطقه په یو واحده او منظمه امپراتوري کې راوستله. سلطان محمود غزنوي په یوه اړخ کې پیاوړتیا د دې درلوده چې یو نظامي ځواک په وجود باندې راوي، پوځونه و سپاه وروزي، تسلیحاتي پروګرامونه تطبیق کړي او په دوامداره اظهارات لمبریا کې یا په لومړي اظهاراتو کې خپل پوځونه په ساحو کې په ایستا باندې مصروف وساتي. د دغه مصروفتیا په ساحه کې همدغه و چې یوه پراخ امپراتوري په وجود باندې راوړله. سلطان محمود غزنوي د نظامي تسلیحاتو د پیاوړتیا ترڅنګ یو درباري شخصیت و. هغه د شعر و شاعرۍ او په شعر و شاعرۍ کې بیا د خالوخط شاعرۍ یا د خماریه شعر سره ډېره مینه درلودله. هغه د خماریه شعر په برخه کې یوه دانه د محمود نامې په نامه باندې یوه قصیده‌یي کتاب لري چې د خپل معشوق ایاز په رابطه باندې لیکلی و. دغه کتاب ته د محمود نامې نوم ورکړی و. نو سلطان محمود غزنوي په خپل دربار کې
فرهنګ پالان، شاعران، لیکوالان، ادیبان دا یې روزله او د دوی په استا باندې په لټ کې کولی شوی چې د خپلې امپراتورۍ د لاسته راوړنو په استا باندې انعکاس په شاوخوا منطقه کې خپور کړي. د همدغه هدف دپاره یې دربار هم پر کار اچولی و. د ده په دربار کې چون یو پښتون وزیر د خواجه احمد میمندي په توګه موجود و، هغه وظیفه سرته رسوله او د وظیفه سالار په توګه هم وظیفه سرته رسوله. هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتني لیکدود د پیژندنې لپاره هم په استا باندې باید کار وشي او د هغه منطقې خلک باید ورې د پښتني لیکدود څخه کار واخلي، چې دا د سلطان محمود غزنوي یو بله مثبته کړنه ده چې د خپل وزیر خواجه احمد میمندي په رابطه باندې کړې ده. په مجموع کې سلطان محمود غزنوي چې 23 کاله سلطنت کړی دی، دی د افغان یا د هغه وخت په استا باندې د یو خراساني قبایلو څخه یو پیاوړی جنرال تیر شوی دی چې نوم یې د اسلام په تاریخ کې درج دی. تشکر جناب قرآنمل صاحب. داسې کې یادوو یو مشهور اثر د فردوسي شاهنامه ده. مثلا په خپل فردوسي د دربار سړی و. سلطان محمود غزنوي نه یوازې یو پیاوړی واکمن و، یو علم پروره سړی و. قدرمنو دوستانو، دا سفر به نور هم جریان لري، له غزني څخه به مخ ته ځو او نور احوال به درکوو.